ماښام خټک صاحب په پښتو کې تکل نن سبا ډیر کم لیکل کیږي، بلکې کدا خبر وکړو چې ل پایل راهیسه ډیر کم لیکوال داسې لرو چې هغه د تکلونه لیکلي وي. په پایل کې د تکل لنډ پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی. د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه هغه مره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده نو هغه دا ده چې هر سړی دا ډیر یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې د لیکل شروع کړو کده نوران شو که خو چې اخري کې څه شی ته راوځي چې سم جوړ نشوي دا تکل ده. مشکل یا ګران بده ده چې بیا دا ته خپل ترتیب سره لیکي چې کومه د ادبي د کوم اصول دي یا کوم انداز دی چې کوم لیکل نو بیا ډیر ګران دی. ولې ګران دی؟ اسانه خبره مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیسرات تللی پولیسرات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا د پورا اصناف سره چې یو طرف ته مضمون دی بل طرف ته کالم دی بل طرف ته افسانه ده نو دې کې دا ټول سيزونه ټچ کیږي نو ټول نه به بچ کې هم او د ټول سيزونو سره دا ونډه هم لري د دونه بچ کې هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا دی چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې تکل مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی نو ګوره نه دا په داسې یو ادبي هڅه ده کوشش ده چې دا مونږ د مضمون په هیت کې لیکو خو دا بیسیکلی مضمون نه وي هیت د مضمون وي خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیت کې خو تر نه چې څومره لیکل کېږي د مضمون په هیت کې لیکل کېږي خو د مضمون نه ده دغلته د مضمون نه بیا دی بیلیږي. څنګه بیلیږي؟ د مضمون د پر خپل یو عنواني دغه موضوعي هغه موضوع چې کوم دا بیا مونږ د یو ترتیب سره لیکو بیا غ ترتیب نه پسته مونږ نتیجه خسکو بیا دغه یو اهتمام وي. خو دا په تکل کې نه د تکل د پر دا ضروري نه چې تمهید دی وي دا ضروري نه چې پاغه شانته په ترتیب کې دی لیکل شي نه نتیجه خس نه حوالی پکې ټیک شو. دا یو سیده ساده په ډیر خوند یو موضوع ته سړی غاړه وزي بیا هغه موضوع را برسېره کوي دغه پټ اړخونه چې کوم موضوع دی هغه په ډیر خوند خپل کاری ته خپل اوریدونکو ته ورخی چې دا شی څه شی دی یو کوم شی په څنګه په ور باندې پیژني او په هغه کې د نه صرف دغه سیز پټه ګوشي راخاره کی بلکې د خپل ځان چې کوم دی د ذات چې کوم دی دا هم په لیکوال ورو پیژني. خو تاسیس د طنز او مزاح کی وي دا په سنجیده نه دغه دا چې کوم د لایټ موډ چې د دې کوم دی دا د دې پیژندنه دا بیا پته لګي چې دا چې کوم شی لیکي په کوم موضوع دی په لایټ انداز کې روان دی طنز مزاح هم د پکې خوندم دی پکې د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي او یو ادبي چاشنی هم پکې موجوده ده نو دا به تکلی. تاسو ول چې د جوړښت لپاره او څه د مضمون ته هم ورته دی نو آیا موږ دا ویلای شو چې دا ځان ته یو بیل صنف دی کنه دا د طنز غوندې د لیکلو یو سبق دی؟ نه طنز خو چې کوم دی طنز صفت دی کنه طنز صنف نه دی او تکل چې دا باقاعده صنف دی لکه څنګه اوس موږ دا وایو کنه چې چونکه مضمون دی نو مضمون نه دا وته دی نو ځکه دا صنف نه دی. دا چې غزلم چې کوم دی د قصیدې نه وته دی د قصیدې د تشبیب نه وته نو بیا به موږ غزلم ځان ته صنف نه ګڼو کچېری موږ دا خبره کو بیا به موږ دا اطلاق داسې کو چې بیا خو غزلم صنف نه دی ولې چې د قصیدې د تشبیب نه وته دا څه نه ده د چې وته د بیا خپل ځان پیژندل دی دی به یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولې دی. بیا یورپ کې چې کوم راغی نو هغه بیا مضمون او لایټ ایسه دا به لګون دا لایټ ایسه چې کوم دی دا بیا پښتو کې تکل یا حسد چې اردو کې ته انشائیه وي نو دا دغه دا لایټ ایسه چې کوم دی په لایټ موډ کې دا خبره کته څو ګره نصابي مضمون چې کوم دی په لایټ موډ کې نه او چې کله دی په یو موضوع روانه په لایټ موډ کې نه لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکای پکې او بیا ترتیب وي او نتیجه خسکه او تا یو خاص تمهید ورته کړی هغه موضوع پیژندنه پکې نو دا بیا مضموني خو چې ته به راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړه وتل یو ادبي خوند باندې پای باندې خبره کوي نو هغه بیا تکل وي. په تکل کې د داستان غوندي کریکټر او یا پلاټ هم وي کنه هغه ته مرته نه لري یاره زه په خپل دا نه غنم چې په دې کې د پلاټ وي د داستان په شان ته د افسانې په شان ته ځکه چې پای کې افسانې کې چې مونږ کله د پلاټ خبره کوو نو پلاټ چې کوم دی نو هغه بنیاد لري په کیسه یعنی د کیسې مربوط شکل پلاټ دی کنه نو چې کله بیا مونږ په دې کې مربوط شکل وګورو دا بیا مضمون ته لاړ شي تکل چې بیا مونږ مربوط کوو مونږ خلک وایي چې خاصه ترتیب پای کې نه د مضمون دغه پلاټ او دغه مربوطوالی نه چې کله مونږ راو باسو نو دا بیا تکلی. د ځینو نورو منظوم او منثور اصناف غوندي تکل هم پښتو ژبې ته له نورو له بهرنیو ژبو راغلی دی په هغوی کې موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولی سو یا فرضاً نظم یادولی سو هغوی ډیره وده وکړه. څه فکر کوي چې تکل کله پښتو ته راغلی او ولې دومره کم لیکل شوی دی؟ ډیر کم شمیر
لیکوال لرو چې هغوی د تکل لیکلی وي؟ اول خو د موږ دا غلط فهمي لري کو چې تکل د اردو په لار راغلی دی. تکل پښتو ته د اردو په لار نه راغلی. دا د ټولو نه غټه غلط فهمي ده. دا د ټولو ناول سلیم راز صاحب سره زموږ نن دلته کراچۍ ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخت لا مونږ لکه د کتابونه په دې تکل نو لیکلي، خو بهرحال تکل به ما لیکلو. نو په هغه ورځو کې 50 کاله د سفرنامې او 50 کاله انشائیه یو هڅه سلیم راز صاحب کړي و، لیکلي کړي. هغه دا ویلیو چې انشائیه ته تکل یا هڅه ضرورت نه د انشائیه وته پکار چې په اردو کې ته انشائیه وي مونږ ته ولې نه وي، افسانه وته اردو کې مونږ ته وي، ناول وته په اردو کې وي ولې وته مونږ نه وي. نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناستو غرمه ډوډۍ نه پسته. نو بیا ما ته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه دراغله د اردو په لار باندې. تکل چې اردو کله پیژندل ولا په کال 1955 کې 1955 کې چې هغه کله نوې انشائیه لفظ وته ورکول ټکي وته ورکول، نو په دغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو. یعنی پښتو تکل دومره مخه ته چې تنقید ته وړاندې کېدو چې دا غالبا کال 1952 دی، کال 1953 دغه خواوشا کې دی چې عبدالحی حبیبی صاحب ولسی ادبي جرګې کې تکل وړاندې کړی دی او دا تکل تنقید ته وړاندې کړی دی او داغه تکل نوم د ازادي چرته ده. او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډیر غټ طنز دی. عبدالحی حبیبی صاحب چې په 52 دا کې راځي ازادي چرته د دې موضوع نه هم ډیر شی اخستل کې د دینه دا په خپل ډیر غټ طنز دی. کدا وګڼو چې حبیبی صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکی یا تاسې د تکل پر اصول باندې کتاب لیکلی دی، په هغه کې مو دې ته تکونکی ویلی دی. او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبی صاحب دی. له هغه راهیسې اوس شاوخوا 80 کاله کېږي، خو اوس هم ډېر کم لیکوال لرو چې هغوی تکل لیکي. څه فکر کوئ ولې د لنډې کیسې یا د افسانې غوندې تکل دومره مشهور ولې نه سو، دومره مینوال یې ولې ونه موندل؟ اول خو زه دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه ده کړې چې عبدالحی حبیبي صاحب اولنی تکل نګار دی. د دورخان داود صاحب د تحقیق طبیعي ایوب صابر یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه اولنی لیکونکي چې کوم دی هغه صنوبر حسین کاکاجي او راز داخلي خي چې هغه اولنی تکلونه لیکلي دي. راز داخلي صاحب هم خي او صنوبر حسین کاکاجي صاحب. اوس دا پته نه چې دا دغه سيزونه دا غین وړاندې دي خي کده دینه ورستو. خو زه چې کوم دا هم چې هغه کوم دا باضابطه چې کوم تنقید ته وړاندې شوی، نو دا زه چې کوم غواړم ګورم نو زم چې لکه هر سړی چې پلاني لیکل خو دا غي یو خاص شکل نه ورخی کنه. دا باقاعده په ولسی ادبي جرګې کې وړاندې شوی دی کنه. نو په دې باندې څومره تنقید شوی، څومره خبرې به شوی څنګه نه. بل تاسو چې کوم یو هغه وکړه خبره چې دا ولې ونه لیکل شو، تکل تقریبا بلا لیکل شوی دی. خلکو کوشش هم وکړي دي، خود کامیاب شوی دي پکې. اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره طنز او مزاح لیکل شوی ده. نو اوس دلته کې کوم طنز او مزاح ولا خلک دي کنه، اوس تو وګوره چې څومره هم چا تحقیق کړي په تکل باندې، هغه صرف په تکل نه هغه طنز او مزاح راغستي ټول طنز او مزاح او د تکل دواړه سره ورګډ کړي دي. نو دلته بیا دا پته نه لګي چې را د طنز او مزاح څه شی شول او د تکل. اوس طنز او مزاح چې کوم دی دا صنف دی، دا په افسانه کې کې دی، دا په ډرامه کې کې دی، دا په غزل کې کې دی. صنف دی او کله لیکلو یو سبک دی، یو طرز دی، صفت دی. طنز او مزاح یو صفت دی، صنف نه دی. تکل کې کې دی، په شعر کې کې دی. برق صاحب صالح جان برق صاحب د شعرونو یو ټول غتنځ شعرونه ټیک شو کنه. دا خبره ده. اوس هغه خلکو چې چاته څومره طنز او مزاح لیکلی و، تو وګوره تحقیق هغه خلکو په تکل کې چې کله تکل تحقیق هغه پکې درو منډي، بیا چې کله تکل خبره کوي بیا هغه طنز او مزاح ته لاړ شي. اوس زه دغه وایم چې طنز او مزاح چې کم دی دا د تکل د پاره خو خاص ده. په تکل کې به طنز او مزاح وي، په کار دی چې وي، خو هر طنز او مزاح تکل نه دی. اوس خلکو بلا ولیکلو، خو چونکه چې بیا کله بتله وتللې شو، نو هغه سيزونه خپل ځان ته بیل شول چې طنز او مزاح څه شی دی او تکل څه شی دی. نو بیا ځنه خلکو چې اوس چې زمون د طنز او مزاح لیکون کې داسې دي کنه چې د دوه د سنفونازک په شان ته د دې د رویه ده. نو چې کله طنز او مزاح خبر راشي، طنز او مزاح ولا طنز او مزاح په صف کې ولاړی، چې کله تکل خبر راشي بیا التم ولاړی. نو په دغه وجه باندې هغه تکل چې کم دی هغه ته خلک سنجیده نشو چې هغه طنز او مزاح هم به خلکو تکل غنل یا به چې څه شته نوران شو څه ویلي کولای بیا به اخري کې چې تکل دی. بیا ځنه خلکو چې مړه کمزور سي، خو کمزور تکل خدای کنه دغه سیستم. نو په هغه کې بیا خلکو ته څوک سنجیدن شو. زه یو دوه نمونه چې کم دی هغه زه دا غنم چې هغه کل وختي په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کم دی هغه ډاکټر اسرار دی. بیا کل وختي تکل نگارانو چې دی بیا باقاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجه نه هغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملاو شو. زه دا چې په ولني دور کې چې موږ لیکلی شو چې لګ ولیکو، خو دغه ته باقاعده د صنف شکل نه ورکړل شو. خو چې کله ډاکټر اسرار او جمیل یوسف زئی لیکل نو هغه بیا په رسالو کې باقاعده د صنف په شکل کې ولیکل شو. هغه ته باقاعده څنګه افسانې ته بزین لیکل شو، تاسو به ته تکل لیکل یو څنګه چې تاسو وایي چې ډیر لیکوال
کله کله د طنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هسې نثرونه ولیکي او د تکل نوم ورباندې کښېږي. آیا یو علت خو به د دې کم لیکلو دا نه وي چې ډېر لیکوال د تکل په دې جوړښت پوه سوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کېږي، او که نه علت به دا هم وي چې تکل هغسې لوستونکي ډېر نه کړل پیدا لکه لنډې کیسې لکه ناول یا لکه په شاعري کې غزل چې پیدا کړل؟ دواړه خبرې تقریبا زه هم چې داسې ممکن دی چې یو خدا دی چې کوم لیکوالانو د هر څیز دپاره مطالعه ضروري ده، داسې ده که نه. اوس زمونږ افسانه لیکونکي چې کومونه هغو افسانې لوستې نو بیا به افسانې لیکلې، ناول به چې چا لیکلو نو هغه به ناول لوستو بیا به ناول لیکلو، غزل چې څوک لیکي نو غزل لولي نو بیا غزل لیکي. دا تکل سره دا د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې تکل لولي نه او تکل لیکي، چې په ول په تکل ځان پوهېږي چې تکل څه شی دی. د ټولو نه غټه وجه دا ده. اوس یو سوال دی چې زه بیا په تکل باندې زه لولم نه، نو دې مطلب چې زه سنجیده نه یم، نو چې زه سنجیده په خپله نه یم نو زه لوستونکي به زه څنګه را پیدا کړم؟ نو ولې ډاکټر اسرار یا جمیل یوسفزي ولې خپل ځای ومنلو په رسالو کې په لوستو، ولې چې دی ورته خپله سنجیده و، دی تکلونه هم لوستل، دی په تکل پوهېدل هم، او دی بیا تکلونه هم لیکل په هغه انداز باندې، نو هغې بیا خلک هم را پیدا کول، هغه لیکوالان هم لوستونکي هم را پیدا کول، بل چې کوم د رسالو چلونکي وو هغوی هم په دې څیز راوړسو چې دې ته د صنف مقام ورکړي. اوس ته وګوره کومه رساله چاپ کېږي تا ته پکې خامخا یو دوه تکلونه چې د هغه په نظر راځي. ماښام صاحب ستاسې تکلونه هم په مجلو کې هم خپرېږي او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانه ده. آیا کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خپور کړي یا په مجلو کې ستاسې تکل خپور سي د خلکو لخوا یو غبرګون یا یو نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوښوي که نه؟ ما چې په فیسبوک باندې یو خو په فیسبوک دا لایک او ډس لایک چې دی که نه دا یو خو معیار نه دی. فرض که ما به یو تکل ولیکل نو سبا به راتلم نو 110 140 کسانو به وته نو ما به چې په هغې کې لټول نو هغې کې به زما زه دا نه یم چې ګنې یاره زه د لوستونکي حوصله افزایي نه کوم، نه یا هغې څه ګڼم نه دا مې هم نه دی. خو مسله چې د خپل د سړي مې خپل یو معیار خو وي که نه چېرې زه چا وستایلم چې هغې کې به ما وکتو نو هغې به 10 15 داسې کسانو چې ما ته پته وي چې یاره دا ښه خبره چېرې دې کسانو زما دا تکل چې دی لوستی دی. یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زه وایم چې په پښتو ادب کې که په تکل څوک پوهېږي که نه هغه ډاکټر اسرار صاحب دی. ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون وکړي چې یاره ستا تکل کتابونه را ورسېدو ډېر ښه تکل، نو دا زما دپاره ډېره غټه خبره ده چې ما ته فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب دا غزل ولې چې هغه د تکل په خپله ماهره سړی دی. نو بیا داسې خلک چې درته فون وکړي چې یاره ستا تکلونه ډېر ښه تکلونه دي لیکلي ډېر یا د ترجمه یې ښه کړې ده تکلونو. ماښام صاحب د تکل په اړه به وروستۍ پوښتنه دا وکړم، ځینې ادب پوهان وایي چې صنفونه چې دي هغه د اړتیا له مخې راپیدا سوي دي، یعنې کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کېږي هغه په نظم کې کېږي، کوم چې په نظم کې نه کېږي هغه په نثر کې کېږي. ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې، دا راته ویلی سئ چې څه اړتیا وه چې تاسې تکل لیکلو ته مخه کړه؟ هغه کومې خبرې وې چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نه سوی کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوې؟ ما تکل په کال 1993 نه شروع کړو تکل لیکل، او ما هم تکل اخ کشان ته لیکل شروع کړو لکه د طنز و مزاح په شکل. ما ته پته نه وه چې زه دا څه لیکم. پر 93 کې چې ما کله اول سیز لیکلی هغه ما لیکلی مینې د غریبو په وحدت اخبار کې چاپ و، مینې د غریبو. هغې کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینې وي، لکه په کلي کې کله مینې به د یو بل سره چشمنجه ورکړي، سلۍ ورکړی، پلانې شی ورکړی، دغه شانته چې د خپله کې کم د مینانو د خپله کې به کمې کلیوالي ژوند چې کمې وي نو هغه ما په مختلفو شکلونو کې، خو بالکل زه د دې نه نوم خبر چې دا انداز چې دی دا تکلي دی چې ما کله دا لیکل. دغه شانته ما بیا بل غریب ګل غریب دغه شانته یو 2-3 ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلي انداز خو ما په طنز و مزاح لیکلی. ما چې کله په کال 1995 کې چې زه د اولنی کال LLB سټوډنټ ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کتاب د تکل په تکل په لاس کې راغی، هغه چې لاس ته راغی چې ما وکتل ما یار دا څیزونه خو ته لیکې دا خو دا تکل دی، لکه ما بیا وپېژندل. هغې نه پسته ما بیا په باضابطه تکل لیکل شروع کړو. اولنی تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالونه و، د هغې نه پسته به تر 10-12 پورې تکلونه به په جرس کې چاپ چې هغې کې تور سپین مور کټ او تخلص او څېرې دا ټول بیا په هغې نه پسته چاپ دي. او زه دا وایم چې د هغې کریډټ هم ټول ډاکټر اسرار ته ځي، که چېرې ما ډاکټر اسرار په هغه ټایم نه وی لوستلی ما باضابطه تکل نه وی لیکلی. ماښام صاحب په پای کې که د خپلو چاپ اثارو په اړه معلومات راکړئ، خو په پیل کې که د تکل په اړه راته ووایاست چې تکلونه مو چاپ دي یا د تکل په اړه کوم څه لیکلي چاپ وي هغه راته ووایاست. ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کوم کتاب او ټکنیکي نو هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دی، کال 2015 کې چاپ دی. بیا چې کوم دی په 2014
14 کې د تکلونو کتاب چې دی هغه تخلیق دی چې شل تکلونه دي هغه چاپ دی. بیا دا غي نه پسته د انګریزي ژبې د ټولو ناولنې تکل نګارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن 12 تکلونه ماش باندې دي. نو دا د تکل پاولا او دغه شانت اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایجم دا شاعري و. بیا 2009 کې ګلګشت ریپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ. بیا 2015 نه چې کوم دینو بیا لکه فصل ریبل کېجم دا شاعري ده. غیب عالم افسانې دي. بیا پسې دوه یاران دوه شاعران د ریاض تسنیم او د ممتاز اورکزي کتاب دی. بیا پسې د یو درې ژغونه اجمل خټک یو بغین کلابي شاعر دا یو کتاب دی. بیا نظامپور او د پښتو جدید شاعري. بیا پسې چې کوم دی د خیبر افریدي باندې کتاب دی. نو دا 12 کتابونو کې دوه د شاعري دي نو ټول نثر دی. ډېر مننه. تاسو ډېر مننه.